السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې ښه راغلاست. وایم هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. موږ هم شکر دی د الله په فضل روغ او جوړ یو. ډېر وخت کېږي دوامداره فعاله نه یم، بعضې مصروفیتونو له وجې نه او د ماشومانو له مریضي له وجې نه. نو دې نه بعد به کوشش وکړم چې ریګولرلی ویډیوګانې جوړې کړم. نو همدې دپاره تاسو نه هم هیله لرم چې ما تشویق کړئ تر څو موټیویټ شم او دا ویډیو لایک کړئ. که زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب هم کړئ تر څو لا ډېرې ښې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړم. او که کوم خاص سپارښتنه یا هم نظر لرئ هغه هم کولی شئ د کامنټ له لارې راسره شریک کړئ. بلې هفتې ته زما د ماما د زوی واده دی، نو تېرې اونۍ پای کې نکریزې ته خبر کړي وو. دا چې واده کې هم ناوې ته نکریزې ږدي نو دومره غټ محفل یې نه و نیولی، فقط یو څو نفر وو. او په آخر کې بیا زما کشره خورکۍ سرپرایز هم کړله ځکه چې د هغې 18مه سالګره وه. نو هلته مو ښه ساعت تېر شو، لږ د اتڼ پریکټس مو هم وکړو، بیا نو راغلو خپل کور ته. کور ته چې راغلم نو ماشاءالله نیولې ومه چې کور کې ورته ببل وافل جوړ کړم بسکوف کریم سره. د دې ماشینک مې هم نوی اخیستی و، ول امتحان کړی مې نه و، نو ما ویل راځه چې یو ځل امتحان یې هم کړم چې دې کې هم لکه بازار داسې وافل جوړېږي که نه. د وافل جوړولو دپاره مې اول یو کاسه کې 2 پیالې اوړه، 3 غټې قاشغې بوره، 1 ذره مالګه، نیمه غټه قاشغه بیکینګ پوډر واچو. دا ټول وچ مواد مې سره ګډ کړه. ورپسې مې بیا 2 دانې هګۍ، یو څو قطرې د ونیلا اکسټراکټ، د 1 پیالې 3 برخه غوړي، د پیالې 3 برخې شیدې مې هم واچو. دا ټول مواد مې تر هغه میکس کړ چې یو نرم غوندې مخلوط آماده شو. دا مې 15 دقیقو دپاره یو څنګ ته کېښودم. البته دا ضرور هم نه وي، تاسو کولی شئ د فتنې پخه کړئ، ولې زه یې 15 منټو دپاره ږدم. او تر هغې مې بیا توت زمیني میده کړه تر څو بیا آخر کې په سر واچوم. ورپسې بیا د ببل وافل دا ماشین راواخیسته، لږ غوړي مې پرې سپری کړه او 1 څو دقیقو دپاره مې پرېښوده چې ګرم شي او حرارت یې برابر شي، یعنې تقریبا 2-3 دقیقې. بیا مې د وافل مخلوط نه 2-3 غټې قاشغې په اندازه پکې واچو، لږ مې قاشغې سره هوار کړه چې یو برابر شي. بیا مې د وافل ماشین دا سر بند کړ، 1 دقیقې دپاره مې همداسې پرېښوده. بیا مې دا ماشین په بل مخ تاو کړ تر څو لږ دا مواد بل طرف ته ترې لاړ شي او د بوکاڼۍ په شکل جوړ شي. 2 دقیقو دپاره مې همداسې پرېښوده، بیا مې راسته کړ، 1 دقیقې دپاره مې نور هم همداسې کېښوده. بیا مې ورته سر خلاص کړ، نو داسې خوندور ببل وافل تیار شو. په همدا طریقه مې نو باقي وافلز هم تیار کړل. ورپسې بیا همدا وافل سره غونډ کړ او په دې یو کاغذي یا یو برمصرف ګیلاس کې کېښوده. غوښتلو مې چې ماشومان ته بیخي بازار غوندې ببل وافل جوړ کړم. نو همدې دپاره مې د وافل نیم باندې بسکوف کریم او نیم باندې نیوټیلا واچوه. ورپسې مې د ونیلا آیس کریم پرې واچو، میوې کې مې هماغه میده شوي توت زمیني پرې واچو. په آخر کې بیا لږ نور د بسکوف کریم او نیوټیلا پرې واچوله، لږه میده شوی بسکټ او نیم دانه بسکټ سره ډیکور کړ. نو بس دا خوندور ببل وافل تیار شو چې دا دومره خوندور راغلی و چې د بازار وافل نه هم خوند یې ښه و او د ماشومانو هم ډېر خوښ شو. د بازار وافل نه دا ډېر ښه وي چې خپله کور کې جوړ کړي، ځکه چې مصرف یې هم کم وي او ډاډه به هم وي چې مواد یې ستاسې په زړه وي. شپې ته نو ماشومانو د افغاني مکروني جوړولو فرمایش وکړ. افغاني مکروني زما خپله هم ډېر خوښیږي. دومره د مکروني ډولونو کې زما دا ډول ډېر خوښیږي، نو کله چې ماشومان ته جوړه کړم خپله هم ورسره خورم. نو هغې دپاره مې کوفته ورته پخه کړله. اول مې یو کړاهي په منقل کېښوده، 3 غټې قاشغې په اندازه غوړي مې پکې واچو او پرې مې ښوده چې ګرم شي. ورپسې مې بیا تقریبا 300 ګرامه کوفته هم پکې ور اضافه کړ. دا مې بیا 100 دقیقو دپاره ښه سره کړله چې دا کوفته لږه سره هم شي، دا لږ یخ چې پکې پاتې وي هغه هم ویلې شي. ورپسې بیا 3 پلې هوږه میده کړله او پکې واچوله، د ضرورت په اندازه مالګه، لږ کورکمن او تور مرچکو پوډر نه مې هم پکې ور ګډ کړ. بیا مې دا ټول مواد سره ګډ کړل. ورپسې مې بیا نیم قوطي والا رومیان هم پکې ور اضافه کړ. دا ټول مواد مې بیا 100 دقیقو دپاره سره کړله چې دا رومیان حل شي.
بیا مې پکې د یوې پیالې په اندازه اوبه واچو، د دیګ سر مې بند کړ او پرې مې ښوده چې دا کوفته نرمه شي او قورمه یې بیخي برابره شي. کوفته چې پخه شوه دا مې بیا څنګ ته کېښوده. ورپسې بیا د مکروني جوشولو دپاره یو بل دیګ کې اوبه او مالګه واچوله او پرې مې ښوده چې جوش شي. بیا مې 500 ګرامه مکروني پکې واچو، تقریبا 10 دقیقو دپاره مې جوش کړ چې نرم شي. مکروني چې نرمه شوه بیا مې منقل ګل کړ او دا مې چاڼ کړ. ورپسې مې بیا د مستو مخلوط ورته جوړ کړ. 4 غټې قاشقې په اندازه کورنۍ مستې مې په یو کاسه کې واچو. د دې په سر مې بیا د ضرورت په اندازه مالګه او میده شوې هوږه هم واچوله او سره ګډ مې کړ. بیا مې په یو کاسه کې همدا مستې واچولې، د دې په سر مې بیا جوش شوي مکروني، بیا مې دوباره مستې واچولې، د دې په سر مې بیا کوفته واچوله. په آخر کې مې بیا پرې میده شوې تازه دڼیا، چې تازه دڼیا زما خپله ډېر خوښیږي، او وچه نعناع واچوله. بیا نو دا خوندور وطني مکروني خواړه تیار کړل. مشقابونه مې هم میز باندې کېښودل او په ګاډه سره مو بیا ډوډۍ نوش جان کړم. دوستانو همدې سره نو د دې اونۍ پای ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښ شوي مو وي. که مو خوښ شوي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ، او که درنه هیر شوي وي چې زما چینل سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ټول پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.